الذين امدا هغه خلق دي طبع الله چې مهر لګول دي الله تعالی علی قلوبهم د دې پزړونو باندې مسخره د وجنه دا خبره کړو چې به درته څو ویلي او څنګه ویلي څومره ویلي واتبعوا او دوی پیروي وکړه اهواهم د دې د خواهشاتو والذین اغسان اهتدوا چغی لار اومندلا په هدایت باندې دي زادهم زیات کړ دوی ته الله تعالی هدن هدایت وآتاهم او دی ته ورکل تقواهم د دې پرهیزګاری یعنی بدل د دې د پرهیزګاری او توفیق ورکل الله تعالی په نورهم په پرهیزګاری کې زیاته ول د پاره یعنی دا قرآنی کریم ستاد مؤمنانو د پاره د ایمان د لویوالي او د ډیروالي ذریعہ ده او د منافقینو د پاره د هلاکت ذریعہ ده لکه څنګه چې په سوره بنی اسرائیل کې خبره وا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا فهل ينظرون نو دوی انتظار نه کوي الا مگر الساعه د قیامت اندا چې تاتيهم رابشي په دوی باندې بغتتن اچانک ناڅاپا فقط بس په تحقیق سره جاء راغلي دي اشراطها نشانه د هغه شرطونه د هغه نشانه د هغه نور نو ټول غټه نشانه خدا وا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې چې اخیری پیغمبر برازي او هغه نه بعد بل پیغمبر ناراضي نو دا پیغمبر خوراغه او داغه پیغمبر د نه بعد بل پیغمبر ناراضي نو قیامت خو نږدې شو هغه نه لوازن نور نشانات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه بخاری شریف کې یو حدیث ته د انس رضی الله تعالی عنہ نه چې هغه وخت چې کله قیامت نږدې شي نو علم به ختم شي جهالت بډیر شي شراب زیات کړي کیږي او زنانه به زیات شي او دومره به زیات شي چې یو سړی دا به 500 خذو زموار بوي ساتون کې بوي زموار بوي داغه همدارنګه نور نشانات هم دي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مختلف احادیثو کې لکه مثلا د خذب خپل مالک پیداو کی ان داس ماشوم باغنه پیداو شي چې هغه ماشوم باغ باندې مالک وي او سړی به د خپل خزه خبره ته د خپل مور په مقابله کې اهمیت ډیر ورکړي او د پلار حکم په مقابله کې به د خزه خبره ډیره زیاته منل کیږي همدارنګه نور مختلف شرطونه دي یا مختلف غدي د قیامت باره کې بدل د بنیادی طور باندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ال توجد وو فان لهم بس کم زینبوی دوی د پاره اذا هر کلا جاءتهم چراب شي دوی ته قیامت څه شب کم زینوی ذکر هم نصیحت دوی فعلم بست پویشا یقینو کا انه جب شکاغا لا اله الا الله نستبل معبود سوا دا غنا واستغفر او بخنه غوړه لذنبک د خپل ګنا وللمؤمنین او مؤمنانو د پاره هم ګنا معافي غوړه والمؤمنات او مؤمنانو زنانو د پاره هم والله ولا تعالی يعلم بهيږي متقلبکم دستاسو د تلور اتلو په ځایونو باندې ومثواکم او تاسو د پاتې کېدو ځایونو باندې ويقول او اي الذين اغسان امنوا چې ایمان راوړل دي لولا نزلت ولنازل نشو سوره یو سوره فاذا هر کلا انزلت نازل کړل شو سوره یو سوره محکم واضح وذکر او د کی یاد کړل شو فيها باغی کی القتال جګړه ان دا مؤمنانو په اول دا ویلي چې دا قتال حکم وکړه راځي چې موږ جګړه وکړه کما کې به لکه یو حدیث تاسو اوردل هم د خباب بن عبد رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تورغه او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کعبه په دې کوټه سره تکیه لګولي او کمرې سره او بیا ورته فرمایي چې jihad به کله فارغ کی مونږ باندې چې موږ jihad وکړو د کافرو سره نو مخکې به تاسو دا غوښتو اوس چې دا حکم واضح راغی نو اوس بیا څنګه چل دی رایت نو تم وګوري الذين کسان فی قلوبهم چې داغي بزنونو کې مرض بیماری دا د منافقت بیماری ينظرون دی ګوري الیک استاتا نظر المغشیه په لیدلو داسې لکه بیهوشي چې پیراغلی وي ان د جهاد خبره چې ورته وکي د قتال داسې ویریږي ته وای لکه برنه د نشات ورته غبراو شي داغینا علیه باغ من الموت د مرغنا فاولا لهم بسلاکت دوی د پاره طاعت خبر منل وقول او خبر معروف خستا فاذا بهر کلا عزم الامر چې کلا اراده وکړل شي د کار
فلو صدقوا نو کچیر دی رښتینی شول الله الله تعالی سره په خپل وعده کې لکان خیر لهم نو دا بخوي دوی د پاره فعلا سیتم نو آیا امید کې دې شید د خبره نږدې ده داسې ان تولیتم کتا سمخواړه وي د جهاد نه ان تفسدوا دا چې فساد وو کوي په الارض پسمکه کې وتقطعوا او تاسو بکټ کوي ارحامکم رشتې خپلې یعنی دا به د جهاد د نکولو په نتیجه کې بداسي وشي اولئک هم دغه کسان الذين خلق دي لعنهم الله چلانت کړی دی الله تعالی په دې باندې فاصمهم بس دوی کان کړل واعما اولاندې کړل ابصارهم سترګې دوی ان سترګې دوی باندې وډندواله راوست افلا يتدبرون القرآن آیا دوی غور او فکر نه کوي په قران کې تدبر نه کوي په قران کې ام على قلوب او آیا کدی پسونه باندې اقفالها تعالی لګی دلی دي قران کې چې غور کوي فکر کوي سوچ کوي تدبر کوي نو هغه بتا تا واضح کیږي بنوري خبري ان الذين بشکا کسان ارتدوا چې اغي واپس شول مرتد شول اپټشول على ادبارها بخپل شغانو باندې من بعد ورستما دهغنا تبين لهم الهدى چې خارش ولا دوی ته هدایت الشیطان شیطان سول لهم خاستکړو دوی د پاره واملا لهم او دیته مهلت یعنی ارزوګان ورکې دوی ته ارزوګان شیطان ورته ورکې او هغه بد عملونه ورته خاستکړل او هغه د دروغ ارزوګان باندې د شیطان دی اعتماد وکړو ذالک دا بانهم زکه چې دوی قالوا ویل به للذین او خلقتا کرهو چې هغه بد غنلی وو ما هغه نزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی سنطيعكم زرد چې مونږ به خبر اومنو تاسو فی بعض الامر بزنو کارونو کې بزنه کار کې والله الا تعالی يعلم بهيږي اسرارهم د دې په رازونو باندې د دې په پټو خبرو باندې فكيف بسنگ بوي اذا هر کلا توفتهم الملائکه چې مړکې بدی فرشتي ان روح به اوباسیتنا یضربون وهب وجوههم مخند دوی ان دوی په مخونو به گزارونه ور کوي وجوههم مخند دوی ادبارهم او شغان د دوی ذالک دا بانهم زکجدوی اتبعوا پیروی کړي وا ما دغه خبره اسخط الله چې الله ناراضه کړو هغه خبره خوغه کړی وي چې هغه د الله تعالی د ناراضگی باعث وا وکره او دی بد غنلی وا رضوانه رضامندیا دغه رضا د الله رضا په بدل کېدا فاحبطان سيشول اعمالهم عملنا دوی ام حسب الذين آیا حسبا خیال کړو الذين او کسانو فی قلوبهم چې دغه بزرونو کې مرض بیماری دا الله یخرج الله شخکار بنکی را وبنبسی الله ان اخکار بنکی الله اضغانهم کینید دی بخل دی او دا د الله پر رضا کې چې کله د انفاق فی سبیل الله حکم شي نو دی بیا غخپل غ بخل بدی باندې بیا غالب شي ولو نشاء او کچری خو خوي زمغا لاریناکهم نخذلی بو امغتا ته دوی د منافقین فلعرفتهم نبیا بتا پجندلی وای دوی بسیماهم د دې په شکلونو باندې د دې ته چهرو دونا ولا تعرفنهم او خامخبت پیشن دوی فی لحن القول فوینا د خبرو کې د خبرو د انداز نه بتا د پته ولګي چې دا منافقین دي چنانچه هم د کرنګ حال و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره بسنګ منافقینو خبره شروع کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فورن پیژاند ځکه دا خبرو کې هغه تنووي او هغه تکلفي او قسمونه وی او ځان خ جوړول وی نه لا بو رسول الله صلی الله علیه وسلم بو پیژندل والله ولا تعالی یعلم بهیږي اعمالکم عملون استاسو باندې پیجن یعملون استاسو ولنبلونکم او خامخبم ازمایش کو بتا سو باندې حتا ترغه وخت پورې نعلم چې موږ معلوم کو واضح حقوق کارای کو المجاهدین مجاهدین منکم دستاسنا یعنی دا مراد نه چې کنه الله تعالی معلوم ندي دا خلق ته د مجاهدینو او د منافقینو تمیز وشي په جهاد په صورت کې والصابرین او صبر کون کی ونبلو او موږ ازمایش کو اخبارکم استاسو د حالاتو
ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار کړي دي وصدوا او دی من کړل نور خلق عن سبیل الله د الله د لارنا وشاقوا او دی مخالفت کو الرسول د پیغمبر من بعد ورستو ما دهغنا تبینا چې واضح شولا لهم الهدى دی د پاره سملارا لن يضر الله دی نقصان نشي ور کوله الله تعالی تا شيئا د هیڅ شي وسيحبط او زرد چې زيب کی اعمالهم عملنا دوی یا ایها الذين امنوا يا مؤمنانو اطيعوا خبروا مني الله تعالی اطيعوا الله حکم مني الله واطيعوا الرسول او خبروا مني د پیغمبر ولا تبتلوا او تاسو مزیا کوي اعمالکم اقبل عملنا ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي